سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني ویلي چې د راتلونکو ولسمشر ټاکنو لپاره د عنوان په توګه بیا درېږي. ښاغلي غني له بلومبرګ خپرونې سره په مرکه کې ویلي چې د پیل کړو کارونو د بشپړولو لپاره ځان نماینده وي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره سوله د ده یو مهم کار و چې پیل شوی او باید بشپړ شي، خو د نورو نیمګړو چارو په اړه یې څه نه دي ویلي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکې ځانګړې پلټونکې ادارې راپور ورکړی چې سږ کال د افغانستان پر خاورې د حکومت واکمني 50 سلنې ته راکمه شوې ده، خو کورنیو چارو وزارت دغه راپور بې بنسټه بولي او زیاتوي چې وسلوال مخالفین یوازې پر 19 ولسوالیو واکمني لري. په کونړ او لغمان ولایتونو کې دیني علماو او یو شمېر نمایندانو په جلا جلا ناستو کې ویلي چې د ولسي جرګې په تېرو ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوي او اوس باید ټاکنیز کمیسیونونه یې پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې په سختو شرایطو کې رایې کارولي او اوس ټاکنیز کمیسیونونه باید هغه رایې باطلې کړي چې له بایومتریک پرته کارول شوي دي. دوی ګواښ وکړ که چیرې یې غوښتنو ته رسیدنه ونه شي نو په نورو ټاکنو کې به هم برخه وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکنیزو کمیسیونونو ویلي چې په مشروط ډول به هغه بې بایومتریکه رایې حساب کړي چې د رایې ورکونې د نوملړ له مخې کارول شوي وي. ولسمشر غني قاري عبدالکبیر حیدري ته د وروستیو لاسته راوړنو له امله د غازي ملا مشکي عالم دولتي مډال ورکړ. ښاغلي غني قاري عبدالکبیر حیدري ته چې د روسیې په مسکو ښار کې د قرآن کریم د تلاوت په سیالیو کې د نړۍ د 70 قاریانو په منځ کې لومړی مقام او د اسلامي نړۍ د غوره قاري لقب ګټلی د غازي ملا مشکي عالم دولتي مډال د اول مراسمو په ترڅ کې ورکړ. قاري عبدالکبیر حیدري د خلکو او حکومتي چارواکو له هڅونو مننه وکړه او ولسمشر ته یې په خپل غږ د قرآن کریم د تلاوت یوه سیډي هم ډالۍ کړه. 2 کسان په ننګرهار کې د نشهیي توکو د لیږد په تور ونیول شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کسان تېره ورځ د جلال آباد ښار د 5مې ناحیې اړوند کابل هډې سیمه کې له 24 کیلوګرامه چرسو سره یو ځای د پولیسو لوري نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو یو الټو موټر هم ترلاسه شوی دی. او د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلو یوه زیرمه له منځه وړل شوه. دغه زیرمه چې په جوکان سیمه کې موقعیت درلود تېره شپه د څارګر ملي ادارې په عملیاتو کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند وایي په دې عملیاتو کې هیڅ چاته زیان نه دی اوښتی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.